لکه ادم چې کله سپي ته ډوډۍ وغورځوي داسې حاجي صاحب راته جیب نه روپۍ وغورځوي. درته مې وګوره د سوي زړګي مې واوره غوږ راته ونیسه خوشبینه په ژړا مې واوره چې څه مې خوښه وي هغه مې په زړګي کومه حالات راخلم او زه پرې شاعري کومه. صحرا کې ناست یم او خپل رب ته سجدې کومه د یو بېوسه او یتیم ماشوم قصې کومه د کائناتو ربه تا ته یو ګیله لرمه. دعا مې واخله په زړګي کې یو لمبه لرمه دی هم سایه در روده لاړله مخکې اختر کې اوس راته وایي کاکا نشته خوشحالي اختر کې. هغه هم وختو چې پلار به مې روپۍ راوړلې موږ ته یې هر څه نه خروار زولۍ راوړلې سیالي مو جوړه وه موږ به خوشحالي کوله موږ به له هر چا سره مینه د زړګي کوله. خو دوی زمونږ نه ول دا خلک پیسو تغلول دوی د عزت په مهارت کې جایدادو تغلول زړګی مې مه چېړه که نه درته ژړا کومه سویمه ورځ ده چې د غلا د پاسه غلا کومه. زړګی مې مه چېړه که نه درته ژړا کومه سویمه ورځ ده چې د غلا د پاسه غلا کومه. کاکا زه څه وکړمه کور کې مې خورکۍ ژاړي کاکا زه څه وکړمه دا رانه ډوډۍ غواړي. سهار راووځمه کار ته و مرمۍ رنګوم اوس د غربت په ګدۍ ناست یم څپلۍ رنګوم. حاجي صاحب راشي راته وایي دا بوټان رنګه سره ته مې وګوره او دام د ده په شان رنګه چې کله ووینم مخه کې مې خان سینګار شي زړه مې خوشحاله شي چې کله یې بوټان سینګار شي. لکه ادم چې کله سپي ته ډوډۍ وغورځوي داسې حاجي صاحب راته جیب نه روپۍ وغورځوي. لکه ادم چې کله سپي ته ډوډۍ وغورځوي داسې حاجي صاحب راته جیب نه روپۍ وغورځوي. دغه انصاف د کاکا ته ووایه حال ته مې وګوره او حال راته د زړه ووایه دې حال ته وګورئ او خپل ګریوان ته فکر وکړئ وطن ته وګورئ او بیا جهان ته فکر وکړئ. هدیره وګورئ چې دې کې کافران پراته دي او که نه مکمل سوچه مسلمانان پراته دي. هدیره وګورئ چې دې کې کافران پراته دي او که نه مکمل سوچه مسلمانان پراته دي. اوس باید پوه شو نوره باید ملا وتړو ای طالب جانه زما وروره باید ملا وتړو خېټه ډوډۍ غواړي اول دغه ته کار په کار ده دا سر د تشو بوله دې ته پاسه بار په کار ده. زه یم یتیم خوشحالي نشته زما له سره مستی نشته د خور مې لاس کې بنګړي نشته اوس هغه دنګه ځواني نشته د چا په سر به چې خوشحاله ګرځېدم.